علي خان ژوند او فن. د علي خان د ژوند، قام، قبیلې او ځایګي په هکله د لیکوالو ترمنځ اختلاف ده. د یوې ډلې دا نظریه ده چې دا هم هغه علي خان څو چې د محمد افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجري نمسی، د خوشحال خان خټک پوسي او د کاظم خان شیدا ورور د او چا چې خپل پلار د مرګ نه پس خپل ورور سعد الله خان سره د قام په مشرۍ جنگ جګړې او کړې او اکوړې پرېښودو او هشنغر کښې ډېره شو. بله ډله دا وایي چې علي خان د بل ځای نه دی راغلی بلکې هم په هشنغر کښې پیدا شوی او لوی شوی ده او د ژوند شپې ورځې هم په هشنغر کښې اړولې دي. دا ډله د خپلې دعوې په ثبوت کښې د علي خان د شعرونه وړاندې کوي. د پښتانه شاعره مؤلف ورته هم علي خان خټک ویلی دي او د خوشحال بابا کوسۍ ګڼي. سید تقویم الحق کاکا خیل لیکي چې د پښتو د اکثرو شاعرانو په شان د علي خان د ژوند حالات هم نه دي معلوم، حتی چې په صحیح طریقه دا هم نه ده معلومه چې د څوک او د کوم ځای و. علي خان خپله هم د ځان مطالب څه څرګندول مناسب نه دي ګڼلي. ځای په ځای چې بې ارادې د هغه د قلم نڅ وتلي دي، د هغې نه د هغه د ژوند یوه وړه شان خاکه تیارې دي شي چې د علي خان اصلي نوم علي احمد و، لکه چې وایي زړ به ستا غلبېل کې د علي احمده چې مدام و تېرو غشو ته سپر ده. علي خان د جندي خوړ په غاړه په یو وړوکې غوندې بانډه کښې پیدا شوي و او د دغه خوړ په صفا اوبو لوی شوي و. هشنغر علي خان خپل وطن او د خپل وطن سره د ډېر محبت د هغه د خپل ژوند اکثره هڅه په دغه وطن کښې تېره کړې ده، لیکن دا نه ده معلومه چې د هغه د ژوند زیاته هڅه په بل وطن کښې تېره شوې ده، ځکه چې په ټول دیوان کښې بې د هشنغر او د پېښور نه د بل هېڅ ځای ذکر نه دی کړی. علي خان د هشنغر د ښایست او نور خوبیو ډېر قایل ده، لکه چې وایي هشنغر شوکان د زلفو د دلبرو ځکه نشته په ځامله د تان د مخکو. د پښتانه شاعره مؤلف ښاغلي عبد الحی حبیبي چې د کوم علي خان ذکر کړی دی، د هغې په رد کې سید تقویم الحق کاکا خپل لیکي چې یو خو د علي احمد خان په نامه د خوشحال خان د خاندان په شجره کښې څو نشته، بل دا چې د کال 1503 هجري نه پس د محمد علي خان په هکله تاریخ خاموش ده. د علي خان چې څنګه د ژوند نور حالات په تیاره کښې دي دغه شان د پید او ختنیټ هم نه ده معلومه، البته د دې مسرې نه چې شپږ سن د هجر غر و سر د کاڼي ترې کمتر و. دا معلومیږي چې تر کال 1800 عیسوي پورې ژوندي و. دا هم نه ده معلومه چې کله او کوم ځای وفات شوی ده. به هر حال علي خان چې د هر ځای وخو یو عالم او پوهه شاعر و. د هغه شاعري د پښتو ژبې د خوږوالي، سوچه محاورې، پښتني مثالونو او تشبیهاتو د پښتو د خپل مخصوص رنګ په وجه ډېر لوړ مقام لري. په کلام کښې ادبي صفت، سادګي، رواني او اساني ده. اوس به یې د نمونې په توګه څو شعرونه وړاندې کړو. کی زړ د اندلیب د بوره اوسو، خزان چرته سلامت پرېښو د ګل زړ چې و ماته په رموز کښې نصیحت کا، خبردار نه د دې د عشق له رموزه، د جنت معنی ذات ته مې بخلې. علي خان ته د خدای ورکا د ښکلو اننګي په بوسه سره زخمي شو. دا مو پیروي دي که نه دي؟ زه درپسې درسته ورځ پټ ژاړم لکه پرخه، ته سبا خندان لکه محل و آز ګریوان د چای. یوه غیر منقود جمله لیکل هم اسان کار نه ده، ولې علي خان غوندې یو کابل شاعر پوره غزل غیر منقول ویلې ده. دا مرد مرور لاړله ما که دردروه، که دا خور و د محمود دار السلام لاړ، حمد الله لولم درود ورسره لا هم، د سودا درود می هم لکه اعدام لاړ، عالم وران کړو د دلدار ولول کاکلو، دا ګوار ګوار مهم له د اسلام لاړ، هسې تمه د مراد ورکه شوه له دهره، لکه داد مهر له هر اولوال ارحام لاړ. څو نور شعرونه چې سرې شونډې سبزخط دې را په زړه کړم، سر تر پایه سره لمبشم شنه ډډوزه، ښکلې واړه د اخلاص له بویه خلاص دي، که زما په دغه کار کښې نصیب نشته.